دا په ارزګان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو یو مرکز دی چې په یوه وخت د 100 کسانو د درملنې ظرفیت لري. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د بستر او نورو امکاناتو د نشتون له امله نشي کولی چې په یاد ولایت کې د ټولو روږدو کسانو درملنه وکړي. خو مراجعین مو دومره زیات دي چې زموږ روغتون 100 بستریز روغتون دی. د مراجعینو تعداد زیات دی، نو موږ نشو کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړو. بلخوا د ارزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روږدو کسانو د شمېرو له مخې اړتیا ده چې د یاد ولایت په مرکز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو لوی او معیاري روغتون جوړ شي، ترڅو د ټولو روږدو کسانو درملنه پکې وشي. شیان هم ډېر زیات دي او دلته د کلي ولس خلک ډېر ورسره په عذاب دي، غلاوې کوي، د خلکو هندارې د بامو څټه کوي. نو د دې لپاره باید دولت یو داسې مرکز جوړ کړي چې هغه یعنې ډېر کسان دلته دوی تداوي د دوی وکړي، چې ژوند زندګي برابر شي، خپل د عیال د مزمر ورسره برابر شي، ټول ملک ټول وطنداران به ورسره خوشحاله شي، ژوند زندګي به برابر شي. باید د محتاجین چې دي ډېر زیات یې باید د دغو ته پاملرنه وشي، باید تداوی وشي. په ورته وخت کې د ارزګان مسؤلینو ویلي چې د اسلامي امارت د مشر په وینا به په نږدې راتلونکي کې د روږدو کسانو لپاره یو روغتون جوړ شي چې په یو وخت به د 300 ناروغانو د درملنې ظرفیت ولري. د امیر المؤمنین حفظه الله په حکم باندې څو ورځې مخکې د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مامورین دې ولایت ته سفر کړی، نو هغه موږ ته ډاډ راکړي، ارزګان ولسونه ته ډاډ ورکړي چې په ډېر لنډ وخت کې به د 300 محتاجینو لپاره یو صحي مرکز جوړ شي. د ارزګان روغتون د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په یاد ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان په نشه یي توکو روږدي دي. دا ویلو ده چې په تېرو کلونو کې د نشه یي توکو کار په دغه ولایت کې د معتادینو د زیاتوالي لامل بلل کیږي.